ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. لکه څرنګه تاسو ته معلومات دی چې مبین لوبغاړو ته هم اخطار ورکړی دی او زموږ بعضو افغانانو ته هم اخطار ورکړی دی. موږ افغانان الحمدلله دومره کمزوري نه یو چې د چا د اخطار نه وډار شو. زه دلته دوبۍ کې یم او دلته الحمدلله افغانان زما تر څنګ هم دي او د لوبغاړو تر څنګ هم. ګورئ تاسو ته ښه معلومات دی چې زموږ د جمعې په ورځ پاکستان سره مسابقه ده او دا سیالۍ یوازې د کرکټ نه ده، د سیاست هم ده. مبین همیشه په میډیا کې ویلي وه چې موږ به لوبغاړو ته دا وکړو، هغه به ورته وکړو. مبینه خپل ځان د اخره کې بیا وښودلو چې ته چا دپاره کار کوي، د چا دپاره جاسوسي کوي. خپل حیثیت مه ښیه موږ ته. نه لوبغاړي ستا د اخطار نه ډارېږي او نه د نورو د اخطارونو نه ډارېږي. تاسو باید په سپین بولدک کې چې کم زمونږ افغانانې خویندې دي ترسوره شوي دي، ټیکري ته نه لرې کېږي، باد راځي، د هغې تپوس دې کړی دی. په تورهن کې چې کم زمونږ افغانان دي د هغو تپوس دې کړی دی. تا نړیوال په رسمي توګه نه پېژني، نو خپل افغان به دې په رسمي توګه څنګه وپېژني؟ تاسو باید داسې څه وکړئ چې زمونږ افغانانو در سره مینه پیدا شي. تاسو داسې څه شروع کړي چې زمونږ درنه نفرت کېږي. په زرهاوو افغانان مسافر شول. ولې مسافر کېږي؟ ځکه چې وطن کې تاسو هم احانت کوئ. تیر نظام باندې هم موږ نیوکې کړې وي. په دا چې کوم نوی نظام دی په دې باندې موږ نیوکې کوو. نه زه دا چا د اختر نه ډارېږم، نه زما افغانان د چا د اختر نه ډارېږي. مرګ یو ورځ وي. زه اوس روان یم، زما د خپې اپریشن دی. په ګوډه خپه به زه کرکټ میدان ته ځم. اول ته به زه لوبډله سپورټ کوم، که مړ وم بیا دعاګانې راپسې وکړئ. خدا یاد ساته دا ملي بیرغ زمونږ اتلان او زمونږ ګران افغانستان، د دې به همیشه ملاتړ کوم او زما افغانان یې ملاتړ کوي. ته زمونږ مورال نشي کمزوری کولی. او ستا چې کوم نظام دی د دونه زه خواهش کوم چې دا سړی باید محکمه شي. که چېرته محکمه نه شو زمونږ د افغانانو پاڅون به وګورئ. بیا موږ د نوي نظام ملاتړ نشو کولی. تاسو نړیوال په سطح چې کوم افغانان دي که نه یا نړیوال د هغه رسمي توګه تاسو نشي پېژندلی. تاسو باید داسې څه وکئ چې نړیوال تاسو په رسمي توګه وپېژني، د هغې نه پس به خپل افغانان وپېژني. تا د بیرغ خبره کړې ده، بیرغ کې کلمه ده. موږ د دې بیرغ عزت کوو، موږ د پاکستان د بیرغ عزت کوو. نو ستا سپین بیرغ کې خو کلمه ده که نه؟ موچې څه ګناه نه ده، عذاب نه دی. لوبغاړي به یې موچې کي، خو زړه کې چې کم درد دي هغه به چاته واوري. ګورئ څومره چې د نوي نظام مشران دي که نه، زما د ټولو نه خواهش دی دا سړی باید محکمه شي. د ده تر څنګ چې نور داسې کسان دي چې د نوي نظام کې ګډوډي راولي، دا کسان باید محکمه شي. بیرغ به همیشه دغه ملي بیرغ وي. که تاسو په نړیواله سطح هم سپین بیرغ اعلان کړئ که نه، زه د کرکټ مینهوال یم، د کرکټ بورډ نه ما څوک نشي لرې کولی او نه لرې کیدی شم چې لرې مې هم کي په خپل شخصي لګښت. د 2010 کال نه نیولې تر 21 پورې چې د دې ورلډ کپ لګښت هم معلوم نه دی. شاید رای کړي یا رای نه کړي، دې ویډیو باندې شاید رای نه کړي. دا ملي بیرغ به ما سره یو لوبغاړو سره به هم وي. لوبغاړو ته هر یو افغان پیسې اچولی شي چې لوبغاړي سپورټ کړي. د رحیم صدیقي نه واله، د لونګین نه واله، د نورو افغانانو نه واله ټول یې سپورټ کولی شي. ستاسو پیسو ته موږ محتاجه نه یو. تاسو داسې څه وکړئ چې هغه افغانان چې په افغانستان کې بند پاتې دي اول د هغو تاسو ساتل څه وکړئ چې هغه درنه بهر ونتښتېږي. بیا موږ پسې راځئ، بیا موږ له پیغامونه راکوئ. کله به افغانستان جوړېږي؟ تیر نظام خو موږ خچو پچ کړلو. ستاسو نوی نظام راغی، اولم خوږې خبرې شروع کړلې، اوس موږ کمزوري کوئ. که تاسو چېرته غواړئ چې زموږ د لوبغاړو مورال ټیټ شي، نه، زموږ افغانان ورسره تر څنګ ولاړ دي. دا ملي بیرغ به وي، هغو سره به موږ جوش جذبه کې وځو میدان ته او په جوش جذبه به د پاکستان نه لوبه ګټو. دا یاد ساتئ. که نیوزیلینډ وي، پاکستان وي، انډیا وي، که هر یو ملک کې لوبه به ته نه ګټو. او د لوبغاړو ملاتړ په هر یو افغان باندې فرض شو. اوس به یې صرف ګورئ. زما چې څومره فیملي ویډیو ګوري که نه، زما په مرګ باندې مه ډارېږه چې ما به څوک مړ کړي. چې مړ شو ما پسې مړ دی. دا دومره افغانان شهیدان شوي نو زه پکې د کم باغ مولا یم. الله پامان.